او زه تاسو له دا زیری در کوم خو د امید په درجه کې دغه دا خبره ټول د امید په درجه کې ده چې کله راننوتم دې ځای ته ما د خپل ملګري ولیدو او دارونه مې ولیدو او ډېر راته ګران دي دا ملګري او دا کوم چې زما د بیان اوري او کومې چې ایني او کومې چې نشر کوي هر ټول زما رونه دي ما په دې زړه کې دا خبره راغله ما زموږ رب ډېر غیرتي ذات دی مړه چې دومره خلک د هغه دپاره راجمع شوي دي هغه به یې موږ وخلي هسې دا مې په زړه کې دا خبره د امید په درجه کې په وجه د دې حدیث چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر دا خبره کوله وی الله یو بنده ته وکتل نو ویې خندل یو صحابي راپاڅېد یا رسول الله او یضحک ربنا ولې زموږ د رب خاندي موږ ګوره د هغوی تپوسونه دا نه و چې څنګه خاندي او دا به له ثابتو که نه به ثابتو او دې کې به تاویل کوو او که نه کوو او دا به تعطیل کوو او که نه به کوو او دې ځای کې به توقف کوو او که نه به کوو نه نه هغو ته پته ده چې د صفت حقیقي صفت دی او د الله دپاره یې ثابتو څنګه چې د هغه د شان سره ښایي خو سوال دا دی او یضحک ربنا آیا زموږ رب خاندي رسول صلی الله خاندي ډېر ساده غونته کې خبره هغه وکړه نو هغه بیا وی کوم رب چې خاندي نو هغه به بیا موږ ته وبخي وایي کوم رب چې خاندي هغه به په موږ باندې رحم وکړي کوم رب چې خاندي هغه به موږ سره د اساني معامله کوي کوم رب چې خاندي هغه به زموږ دپاره خبره اسانه کړي زما د اقرب نه د امید دی کوم رب چې خاندي چې انشاءالله د دې راجمع کېدو د لاسه به موږ وبخي او د دې د لاسه به انشاءالله په جنت کې موږ دغه شر راجمع کوي ډېر مهربانه رب دی زه دې حدیث ته چې راورسمه او کله مې مخې ته راشي ډېر سوچ کې لاړ شم چې الله سبحانه وتعالی د رحمت او شفقت پیدا کړی د څو درجې دي تاسو معلوم څو درجې دي 100 درجې دي په 100 حصو کې دا تقسیم دی یعنی 100 حصې دي د رحمت او د شفقت په دې کې یوه حصه الله دنیا ته راکوزه کړې ده په دې یوه حصه باندې د مور د دې بچي سره دغه ناشنا مینه کوي کومه چې تاسو ویلي او دغه یوې حصې د لاسه د ښځه د خاوند سره دغه مینه کوي او خاوند د ښځې سره د مینه کوي او د دې یوې حصې د لاسه زناور ته وګورئ هغه هم د خپل بچي سره محبت کوي او د دې یوې حصې د لاسه د انسانان د یو بل سره محبت کوي یو کم 100 حصې رحمت دا د الله سره دی او د قیامت په ورځ به دغه رحم کوي په دې مسلمانانو باندې یو کم 100 ډېر رحیم او کریم دی حدیث کې راځي وایي د قیامت په ورځ به پیغمبران سفارش وکړي ملائک به وکړي شهیدان به وکړي نیکان به وکړي علما به وکړي ماشومانان به وکړي دا ټول سفارشونه ختم کړي بیا به الله خبره ختمه شوه یو یا الله ټول سفارش وکړي الله به ټول سفارش وکړو خو ارحم الراحمین پاتې دی خپل ځان یاد دی حدیث کې دا راځي دا الفاظ دي دغه حدیث او دغه شان پکې دي وی الله به د جهنم نه یو لوی مخلوق راوباسي یو لوی مخلوق به الله د جهنم نه راوباسي یو ډېر ناشنا او عجیب عدد به الله د جهنم نه راوباسي ځکه چې دا کرم د هغه دی او دا مهرباني د هغه ده او هغه رب چې کله یو شی انسان ته ورکوي نو بیا بې حسابه او بې کتابه ورکوي بې شماره نعمتونه یې دغه رب په موږ باندې دا هله موږ ته پته ولګېږي چې دا رب موږ وپېژنو چې دومره مهربانه دی ښه د دې رب نه به وویرېږي که چېرته دې وپېژنو چې دا رب څوک دی دا مسله د عقیدې ده د الله پېژندل که دې وپېژندو وبه یېرېږي د دغه رب نه د هغه طاقت که دې واورېدو وبه یېرېږي د هغه رب نه که د هغه عظمت دې واورېدو نو دا زړه به دې ورپېږي وبه خوځېږي د جسم ستا او په دې جسم به دې دا ویښته ودرېږي چې د دې رب سره به زه مخامخ کېږم که زما نه یې چېرته تپوس وکړو نو څه جواب به ورکوو ما دا فایده په اخرني درس کې ملګرو ته بیان کړې ده هلته به سعودي عرب کې چې ما اخرنی بیان او ډېره ناشنا فایده ده او غوږ ورته کښېږدئ او سرو زرو په اوبو که تاسو ولیکل هم کمه ده او هغه ده چې کله یو انسان موږ ته دا وایي خصوصا چې کله مشر پلار یا استاذ عالم مفتی شیخ یا د علاقې مشر یا وزیر اعظم یا صدر یا باچا صاحب پلانیه ته بیا ما سره میلاو شه سبا ښه خو یوازې
داسې ووایي پلاني هم میلاو شو ما سره خو څه یوازې زه د قسم خورم چې دا شپه دله ټول خوب له ورځي چېرې ما اخر څه کړي چې دا پلانی وایي یوازې میلاو شي ما دی به کرل ریبل کوي نو ماضي به راکوله وکړي د ماضي کتاب به راوالي ما څه کړي وي څه کړي وي دی اخر ما ته ولې وایي زه تاسو ته وایم الله په قرآن کې دا وایي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله وایي د قیامت په ورځ به هر یو کس ما سره یوازې ملاقات کوي څومره د یېرې خبره ده چې آخر دا رب به زما نه تپوسونه کوي زه به دله څه جواب ورکوم ځکه هغوی یوازې ومیلاوېږي ما سره وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله وی یوازې یوازې یو کس به راځي ما سره ملاقات کوي او ټول به الله ته مخامخ کېږي د دې الله مبارک کې دې واورېدي که نو چېرته به ګناه ونه کړي خو که چېرته دې دغه رب وپېژندو که تا چېرته دغه رب وپېژندو چې کله خوله راله په رسول صلی الله علیه وسلم پسې و یا رسول الله خاوند راته ویلي دي چې ته په ما داسې لکه مور او خور هغه ورته ما سره دې مسلې حل نشته د هغه وخته پورې څه حکم نه و نازل شوی ډېر منت او زاري وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله څه ځان ته خبرې نشم کولی لاړه خوله او په دې دروازه کې دا وویې خپل حزن او خپل غم د اورو چا ته الله ته دا لا وتې نه وه او څه ډېره لرې نه وتلې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس ولېږو اواز وکړه هغې ته چې راشي لاړ پسې را کس وي راشه پیغمبر دې بیا راغواړي چې راله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس ته و یا رسول الله حاضر یم څه وایي تاسو وی الله خو ستا او ستا د خاوند مبارک ایتونه نازل کړو تا دغه مسلې حل غوښتو الله نازل کړو ګوره د هغه رب طاقت ته چېرته به ګناه ونه کړي که دا رب دې وپېژندو الله څه وایي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يقينا واورد الله وینا دغه زنانا چې باسي کوتا سره په بار د خپل خاوند کې وتشتكي الى الله او شکایت وکړو الله ته والله يسمع تحاوركما او الله واوري خبري اتري استاسو عائشة رضي الله عنها وی پاک دے اغرب د هر نقصان او د هر عیب نه چې په عرش د پاسه د هغه زینې د خوله خبره واورېده او یو ځای کوټه اخوم او هغې غوز ما ته صفا نه راته